الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی اے دا ایمان خاوندانو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ کلچ اذان اوشی د مانزه د پاره په ورځ د جمعې فسعوا الی ذکر الله مانزه طرف ته روان ش وذروا البیع او اغستل او خرڅول پرېږدوئ مانزه طرف ته روان شئ چې کلم اذان اوشي دا مؤذن چې आवाज کوي او اذان کوي نو دې خلقو ته مانزه طرف ته بلنه ورکوي وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة مانزه طرف تراشی مانزه طرف تراش مونږ چې کلی کې او کوڅه کې روډ باندې سوزکې رواني واړه چپ کو مونږ وایو چپ شي आवाज لګي چې ټماټر خرڅيږي یا میان خرڅيږي صبر وکي کدا ارزان وی چې ویلو چې لګ غټو او دې ټیم کې معشوم ته نو وی چې چف شدا د الله لوی بیانېږي او د الله د طرف نه یو आवाज کون کې आवाज چف شبچیا دا د الله لوی بیانېږي الله اکبر الله اکبر چف شبچیا د الله د طرف نم یو منادي आवाज وک دا ډیر د غټي ټیم دی چې غټو کو صبر صبر ورګه چې اذان اوشي بچو چې جواب ورکو تاسو جمعات تلار شي او مور ورتوي زبکور منځ کم دا ډیر غټ د غټي ټیم غټم وکړه د ټماټرو د الوګانو د میانو غټي کو د مانزه غټ نکو چې دومره لوی مؤذن د الله د طرف نه یو مؤذن ماته आवाज کوي ماته مؤذن आवाज کوي دا اذان چې دی د دې مشروعیت دا څنګه الفاظ را لو څنګه رواش صحابه کرام کې ناستل مشوره کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسرم یروي د دې منځ د پاره سسیس پکار دی چې خلق په جمع تمانزه تراجم کی رای مختلفی وی چاوی اور ببلو د مانزه پټیم کی چاوی گینٹی با دباو 400 نبی علیہ السلام وینا دا د یهودو د نسواراو نخی دی مختلف رای چلی دلی پاخر کی پکی یو رای صرف قدردار آلالا چی د مانزه پټیم بوایو چی الصلاة جامعاتن دا لفظ بوایو او مجلس برخاص ہر صحابی پی کر کے دے ہر صحابی فکر کے دے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابیو دیم دے مجلس کیو دیوی ز ډیر
فکر او پریشانی حالت کی ود شما لیکن یو کس اولید ناقوس و وسره ناقوس دسی دو لرگی یو اگد او یو لڑ چی دسی کی نرا پریدی ندا یو آواز وکی مورتی دا ناقوس پمارا خرسینا دیر نیک سیرت انسان ما توی پدی بسکے میں پدی بمونگ خلق مانز طرف ترابلو کنا ما توی چی دا دین در تغور الفاظ و نخیم پدی سکے ما یو خیراتا کنا وی قبلے تے مخ کو پا غگونو کی لاس کے خود و شروع شو اللہ اکبر اللہ اکبر دا ازان دا الفاظ رات اوی چی دا کوئی عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ را منڈی ہوئی دا دوارو جہانو سردار خواتر آگے میرا اللہ حبیب خوب میں اولی دا خوب کراتا یو کس دا اخودل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتی انشاءاللہ دا خوب دی رشتی نے دے او دائی ورتم اوی ویستا دا خوب نمخ کی وحی را للا دا وحی پا ذریعہ را تم اخودلیشو ورش بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوا ہے دا اغا آواز اچھتے چی شاہ بدا الفاظ شروع کی اغا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اوی ورشا زبدرت الفاظ وا موتی وائی اغا شروع چی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد پمندر آگے وید اللہ حبیب خوب ملی دلے و دق الفاظ را تخوب کی خود لیشی نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز خوب اچت و نویدت دا ڈیوٹی حوالہ کئی چی دے باوستا ازان کئی نو دا دا ازان الفاظ شو اللہ اکبر اللہ اکبر اے منگتول اور ازلی گیا یو دا بندیانو صفتو نکو زا مؤذن تا دیر زیریگم مؤذن دا اللہ صفتو نکی دا دا اللہ صفت تے خودی نمون خبر نیو ندوارو جہانو سردار او فرمائل من ازن 7 سنین چاچی اوکال ازان وکو چاچی اوکال ازان وکو محتسبا او دد اللہ نا دا اجر امید ساتو اجرت پی ناغس چانے مزدوری نگوختلا چانے تنخواہ نگوختلا من ازن 70 محتسبا من ازن 7 سنین ازان او کو 7 سنین اوکال محتسبا او دا اللہ نے دا ثواب امید ساتو اجرت ناغس اوکال ازان او کو کتب لہو براءت من النار دا دا پارا دا جہنم دا ورن براءت اولی کلیش اللہ وی دا جہنم دا ورن بی بریکو چی دا اوکال ازان وکو اوکال دا اللہ لوی بیان کرلا اللہ اکبر اللہ اکبر اوکال دا اللہ لوی بیان کرلا دا دا پارا دا جہنم نا براعت اولی کلش ازان دمر لوی عمل دے دا دوارو جہانو سردار فرمائی قیامت مورز با دا طولو نا دنگی غڑائی والا چی اغا مؤذنین وی دا طولو خلقو نا با اچت چی والاری اغا مؤذنین وی دنگی غڑائی بی وی سنگ بی دنگی غڑائی وی مطلب دا اجر پا اعتبار سر با دا طولو نا زیاد اجر دا مؤذنین وی اجر پا اعتبار سر حدیث مبارک کے رازی طولو کی بھئی سٹون دنگ وی نو مطلب دا دے چھے دا اجر پا اعتبار سر با دا طولو نزیاد اجر چھے دے پا میدان محشر کے اغب دا مؤذنین وی اب مؤذنین تا میلاوی گی اب اللہ مؤذنین تا ورک ازان کی دمر لوی اجر دے حدیث مبارک کے رازی چی کل سڑے ازان کیو دا ازان آواز سمر پوری اوری دلے شوے دے بختور دی مؤذنین ودریگی او پلوٹ سپیکر پتیز دا اللہ لوی بیان کی ودری کلی ووری چی دا ازان دا کمزے پوری رسے دلے دے
سمره ونو بوټو اورېدلی دی وچ او لامدو دا ټول به د دې مؤذن دپاره د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي دا ونې بوټي به د مؤذن دپاره ګواهي ورکوي اذان کوئ دا ډېر ښه صفت دی ډېر ښه صفت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی دریو ټیمونو کې الله دعا نه رد کړي درې ټیمونو کې الله دعا نه رد کړي عند النداء یو د اذان په وخت کې چې اذان وویل شي او جواب یې ورکړي دا د دعا د قبلېدو ټیم دی بس دې کې دعا غواړه دا د دعا د قبلېدو ټیم دی په دې وخت کې الله دعاګانې قبلې دعاګانې مونږ به اذان شروع مونږ ورته کار په ځای نه ودرو مونږ ورته لږه سام نالو چې صبر وکړه چې د دې مؤذن جواب خو ورکمه دته جواب ورکمه دې مؤذن له خو لږ جواب ورکمه نو عند النداء چې اذان وشي په دغه ټیم کې الله دعا قبلې یو عند البأس د جنگ په ټیم کې چې کله میدان جهاد وي او مجاهدین جنگیږي او دا جنگ گرم شي گرم بعضې په بعضو کې ورننوځي سخت جنگ شي په دقه ټیم کې الله دعا قبلې دم د دعا د قبلېدو ټیم دی او تحت المطر یو چې کله باران شروع شي دغه ټیم کې الله دعا قبلې دا درې ټیمونه چې دي دا د دعا د قبلېدو ټیمونه دي چې هغې کې یو د اذان وخت دی چې اذان وشي دی پسې الله دعا قبلې اذان جواب ورکا او بیا دی پسې دعا وغواړه دقه د دعا د قبلېدو ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې د اذان فضیلت بیان کا صحابه وی دا ټول اجر خو مؤذنینو ته میلاوش مونږ به څه کوو د الله حبیبه دا اجر خودی ته ډیر میلاویږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته کله د دې جواب ورکې نو تعلم الله د مؤذن عمر اجر درکړي یو اجابت قولی دی یو اجابت فعلی دی اجابت قولی دا دی چې دا مؤذن کم الفاظ وایي نو ته دغه وایه خو چې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح ته ورسیږي التبوی لا حول ولا قوة الا بالله دغه ټیم کې به دغه الفاظ نه وایي ځکه هغه وایي حی علی الصلاة راشه مانځه ته او ته ورته هم وایي حی علی الصلاة راشه مانځه ته نه هغه وایي حی علی الصلاة مانځه ته راشه نو ته ورته وایي لا حول ولا قوة الا بالله که د ګنانم بنده بچ کیږي نو د الله په توفیق بچ کیږي او که نیکیم بنده کوي نو د الله په توفیق کوي نو الله دی توفیق راکړي چې زه درشم او دا مونځ وکړم دې ته اجابتي فعلي وایي دې ته اجابتي فعلي وایي نو د اذان به په خلم جواب ورکوي او په پیل سره به هم جواب ورکوي را روان بشي جمعات ته به راشي او جمعات کې به کینې او مونځ به وکړي د مؤذن جواب ورکوئ د مؤذن جواب ورکوئ د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی د قیامت په ورځ سخته ورځ ده حساب به شروع وي او درې کسان به د مشکو په غونډو باندې ناسي هلته به حساب کتاب شروع وي او دا بعضی کسان چې دي دا به د مشکو په غونډو باندې ناسي د حساب کتاب ټیم وي او دی به د مشکو په غونډو باندې ناسي ځان له به مزې کوي د مشک غونډو باندې به ناسي یو هغه کس دی چې هغه مؤذن وي هغه اذان کوي اذان دی به د مشکو په غونډو ناسي مؤذن چې کله خلق په حساب کې مشغولي یو هغه امام دی چې هغه قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي قوم له امامت کوي او قوم تینا رضا وي دی بم د مشکو په غونډو باندې سیلونه کوي
او یو مؤذن چې کله اذان کوي دا ډیر لوی صفت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بیبی وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا غي نوم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې ده نبی علیہ السلام ورته وی ام سلمہ دعا درته خیمه تا ته یو دعا خیمه تا ته دعا خیم هغه ورته وی د الله حبیب و خیرات ډیره قیمتي دعا ورته وښودله ځان له شروع کو کور کې زنانو تم وخی او په نص او په حدیث کې دا دعا راغلی ده چې نبی علیہ السلام خپلی بیبی ته ښودلې ده خپلی بیبی ته وی د مؤمنانو مور ته وی چې کله ماښام اذان وشي کنه ماښام اذان ووري او جواب ورک بیا دعا کوا اللهم هذا اقبال لیلک وادبار نهارک واصوات دعاتک فاغفر لی اے ام سلمہ دا دعا کوا اے د مومنانو مور توای نبی علیہ السلام د مومنانو مور ته دعا خی و دا دعا کوا چې ماښام اذان ووري نو وایا اللهم هذا اقبال لیلک یا الله ستا شپه راغله و ادبار نهارک او ورځ دې لاړله شپه دې مخامخ شوه او ورځ دې لاړه و اصوات دعاتک او یا الله د مؤذنینو د اوازونو وختونه دی الله ارزه کې الله اکبر الله اکبر الله شپه دې لاړله شورز دې لاړله د ورځ تلل دی او د شپې راتلل دی و اصوات دعاتک او د مؤذنینو اوازونه دی الله ډیر برکتی ټیم دی فاغفر لی یا الله ما ته بخنه وکړه یا الله ما ته بخنه وکړه د نبی علیہ السلام د مؤمنانو مور ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته دعا خی چې دا دعا د ماښام د اذان نه پس کوه هر اذان نه پس الله دعا قبلی خدا دعا نبی علیہ السلام خپلی بیبی ته وښودله زنانو چې اذان جواب ورکوي ماښام وای اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی الله موبخه کنه دا ټول مؤذنین شروع دي دا اوازونه به شروع یو شپه به راځي او ورځ به ځي ته به وایي فاغفر لی الله ما ته بخنه وکړه یا الله ما ته بخنه وکړه یا الله ما ته بخنه وکړه الله ما وبخه نو دقه اذان پسې دا دعا غواړئ چې الله ګناهونه معاف کړي عامم اذان پسې چې کله د اذان جواب ورکو دی پسې الله دعا قبلې اذان پسې دعا حدیث مبارک کې مرضی وی د اذان او د اقامت په منځ کې الله دعا قبلې اذان وشو اقامت لا شوه نه دی په دې دوران کې الله دعاګانې قبلې د اذان او د اقامت ترمنځ او کم کس چې اذان وکي نو حق د هغه جوړیږي چې هغه بیا اقامت هم وکي خو که چاته پته لګي چې دی پې خفه کیږي نه یا دی اجازت وکي نو بیا بل سړی اقامت کولی شي خو چې ده ورته اجازت هم نه دی کړی او دته پتم لګي چې دې زما په اقامت خفه کیږي نو بیا به دا بل سړی اقامت نه کوي او کنه هغه ته پته ده چې دې نه خفه کیږي یا ورته اجازت کړی نو بیا خیر دی که اقامت بل سړی وکړي خو اذان چې چا وکړو نو اقامت د هغه حق دی نو بعضې آداب او طریقې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازده کوو نبی علیہ السلام فرمایل چې کله تاسو وینئ چې جمع ولاړئ تاسو که خیال کړئ مونږ را منډې کو غرب درز غرب او درز د دواړو جهانو سردارو فرمایل منډې به نه وښئ چې مونځ ولاړ دی جمع جمع ولاړه ده به منډې نه وښي په قلاره به راځي وی چې څومره مونځ د امام سره ورسو هغه وکئ
کم پاتې شوی دی بس هغه د امام نه رستو پوره کوي. منځ تا نه